د سولې لپاره د افغان حکومت یو بل زبردست ګام دا چې نن د طالبانو څومره نور بندیان د افغان حکومت له زندانونو څخه خوشي شول. طالبانو په دې اړه څه ویلي دي؟ هیله د ویډیو تر پایه راسره وګورئ. درنو لیدونکو سلام، وخت مو په خیر. افغان حکومت وای دوی د طالبانو 319 نور بندیان له زندان څخه خوشي کړل. ملي امنیت شورا د یکشنبې په یوه اعلامیه کې ویلي چې دا طالب بندیان په تیرو 2 ورځو کې د بګرام او د نورو ولایتونو له زندانونو څخه خوشي شوي دي. د ملي امنیت شورا ویلي چې افغان حکومت تر اوسه 4919 طالب بندیان له خپلو زندانونو څخه خوشي کړي او دا لړۍ لا هم دوام لري تر څو د خوشي شوو طالب زندانانو شمیر 15000 ته ورسیږي. د افغان حکومت له زندانونو څخه د 15000 طالب بندیانو او د طالبانو لخوا د 1000 حکومتي اسیرانو خوشي کول د دوحې د تړون یوه مهمه برخه ده. افغان حکومت له دې وړاندې ویلي وو چې د 15000 طالب بندیانو له شمېرې شاوخوا 600 تنې د حق العبدي ادعاو له امله نه خوشي کوي. ولسمشر غني د لوی اختر په لومړۍ ورځ وویل چې د 400 طالب بندیانو خوشي کول د هغه په صلاحیت کې نه دی او په دې اړه به د افغانستان د خلکو استازي په مشورتي لوی جرګه کې تصمیم ونیسي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو راسره تر پایه پورې کتلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوه ویډیو لایک کړئ، د سره او چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت د لوی الله په امان.